اول خبره دا ده چې موږ سره چایو دپاره پخونې دپاره اوبه پکار دي نو بال ته وینه نو به دا د نلکه مو کلاو کړو انشاءالله اوبه به یوسو او هغې نه بعد به بیا چای پخوو د موږ نن ښایو چې چای خلک څنګه پخوي نو چای نه پیله طریقه دا ده چې اوبه به راولئ دا وګورئ دې کې ما اوبه کم سے کم یو 3-4 کپه اوبه ایښي دي او اوس په هیټران کو چې دا چای اوبه ګرمې شي نو پیله طریقه دا ده چې اوبه به راخلې او پتیلې کې به یې اچې او سر به یې داسې بند کړي ما الحمدلله او یو 15-16 منټه به ورته انتظار وکړي چې اوبه ګرمې شي چای خو بس هم پخېږي اول خو به دا المارۍ کولاو کړو او دا زموږ ډیوټۍ خیر ځای دی د المارۍ به کولاو کړو او دې نه به چای پتی مل پیک راوالو دا مل پیکې دي چینی مل پیکې دام چینی دا تورې چای دي اور دا جی ترماس دی دا ټول به راوالو دلته سایډ ته به کېږدو او ورو ورو به سامان راښکته کړو چینی خو هم زدادي شته دا مل پیک دي چای هر څه دا تورې چای دا چینی دی دا هم چینی او یو داسې کار وکړو مل پیکې به اوس راوالو مل پیکې یو 2 مل پیکې په کار راځي پکې نو دا شو یو مل پیک دا شو دا مل پیکې چای دا دي اوبه وخوټ کېدې تاسو ووینئ اوس په داسې کار کوو چې اول خو پکې داسې تورې چای ور واچوو تورې چای دې پکې ور واچولې څونه چای اوبو په مناسب به لږې تورې چای اچوئ دا بیا به صبر وکړي انتظار به ته وکړو دا به مو سوخت کېږي چیني به هم د چایو اوبو لحاظ سره اچوئ چې څومره مو پکې اوبه اچولي دي نو دومره چینی به پکې اچوئ ما تقریبا دې کې دا د 15 چمچ چای به پکې اچوم چې اوس دې کې دا لږ مکس شي هغې نه بعد به پکې بیا دود ور اچوم بس دا د خوټ کېږي 15 منټه دي د خیره به چې دا وخوټ کېږي بیا به انشاءالله ترماس کې راواچوو ما په خیال به دا د جوړې وخوټ کېږي د خیره 15 منټه تیر شو بس چای تیار شوې